بسم الله الرحمن الرحيم. والماء القليل هو ما كان أقل من ذلك. والماء أو با القليل لج أبا هو دا لج أبا ما كان چوي أقل لج من ذلك ترهغه چتیر سول، یعنی چې لس پلس کی یو حوز څخه کم وي، لس پلس کی نوي، اته پاته کی وي، اته غازه یا اوه غازه یا څلور غازه، وامبردواله هم دغسې وي، اوږدواله هم دغسې وي، تر لسو غزونو کم وي، نو دغه اوبه بیا لږ اوبه بلل کیږي. اوس د دې حکم راشي، خبره خو د ډیرو اوبو او د لږ اوبو خلاصه سوله. د پنځم نمبر اوبو چې نجسې اوبه وي د هغه حکم راشي. حکم الماء د اوبو النجسې د مردار اوبو هغه چې دي انه نجس، چې دغه اوبه نجسې دي، لا تحصل نه حاصلیږي به په دغه نجس اوبو سره الطهارة پاکي، بلکې اذا اختلط چې کله د نجسې اوبه ګډې سي بشیء آخر د بل شي سره، صار ذلك الشیء، صار ګرځي ذلك الشیء هغه شی ایضا دغه رقم نجسا نجس ګرځي. که بل شی سره دغه نجسې اوبه ګډې سولې هغه هم نجسوي. مثلا نجسې اوبه شیدو تور ولوېدلې، مستو تور ولوېدلې، شربت تو ولوېدلې، هغه شی شربت و شیدي و مستې هم نجسوي. وکذا او همدار ډول لا یصح نسی کیږي التوضؤ او دس کول بالماء په اوبو سره الذي هغه اوبه خرج چې راوتلي وي من شجر د درخت څخه او ثمر یا د میوې څخه. د میوې څخه څه رقم سیب دی، کیله ده، انار دی او داسې انګور دی، جوسر ماشین کې واچي جوس ځینې وباسي په دې باندې او داس نسی کیږي. یا د درخت څخه اوبه راوتلي، د درخت اوبه به تاسو لیدلي بیا وای دا درخت ژړلی دی یا تاک ژړلی دی، دغه اوبو باندې هم او داس نسی کیږي. سواء برابر خبره ده خرج چې راوتلي وي ذلک الماء هغه اوبه بنفسه خپله من غیر عصر بیله نشتېږلو، او خرج یا راوتلي وي بعصر الشجرې د درختې په نشتېږلو سره او ثمر یا د میوې په نشتېږلو سره. که دغه اوبه چې د درخت یا میوې څخه راوځي که خود به خود راوتلي وي او یو چا میوه نشتېږلې وي، ما درته ویل چې جوسر ماشین تیر واچي په جوس باندې د میوه ونشتېږل سي، او یا درخت ته داسې یو ماشین تور واچي چې هغه د درختې بوټي یا د تنه سره ونشتېږي، اوبه راوباسي، په هر صورت کې په دغه اوبو باندې چې د میوې یا درخت څخه راوتلي وي او داس نسی کیږي. وکذا و همدا ډول لا تحصل نه حاصلیږي الطهارة پاکي بالماء الذي په اوبو سره الذي هغه اوبه زاله چې ایسته وي لرې سوي وي طبعه د هغه اوبو طبیعت زایل سوي وي لرې سوي وي بالطبخ په چیز سره په پخوالي سره. اوبه دې په کټو ته څوک راچي او پر اوبو پر دیګدان یا نغري باندې یږدي، اوس د دغه اوبو طبیعت چې په ذات کې څنګه د دغه اوبو طبیعت و هغه په پخېدلو باندې لرې سو. کالمرق لکه شوروا والاشربة او لکه د څښاک شان. مثلا یو سړی یو څوک دی په اوبه په دې کې واچولې، شوروا یې پخه کړل، ځینې په شوروا سره په پخېدلو سره دغه اوبه شوروا ته واوښتلې، په دغه شوروا باندې هم اودس نسی کیږي. او یا د څښاک لپاره یو سړی دغه اوبه پر دیګ باندې کښېږدي، هلته مثلا په خوال لپاره بارتنګ ورچي یا بل څه ورچي، په دې باندې هم بیا څښي د علاج لپاره، په دغه اوبه باندې اودس نسی کیږي، طهارت نه حاصلیږي. اوس دوهم وار د سبق و تکرار ته غوږ ونیسئ. والماء او اوبه القلیل لږ اوبه هو دا اوبه ما کانه چې وي اقل لږ من ذلک تر هغه پخواني حالت چې لس په لس کې حوض و تر هغه کمې وي، نو دې ته لږ به ویل کېږي. حکم الماء د اوبو النجسې د نجس اوبو انه نجس دا اوبه نجس دي، لا تحصل نه حاصلیږي به په دا اوبو سره الطهارة پاکي، بلکې اذا اختلطه چې کله ګډې سي دا اوبه بشیء آخر د بل شي سره، صار نو ګرځي ذلک الشیء هغه شی ایضا دغه رقم نجسا نجس ګرځي. وکذا او همدا ډول لا یصح نسی کیږي التوضؤ او دس کول بالماء په اوبو سره الذي هغه اوبه خرج چې راوتلي وي من شجر د درخت څخه او ثمر یا د میوې څخه. سواء برابر خبره ده خرج که دا اوبه راوتلي وي ذلک الماء هغه اوبه بنفسه خود به خود خپله من غیر عصر بیله نشتېږلو، او خرج یا د اوبه راوتلي وي بعصر الشجرې د درختې په نشتېږلو سره او الثمر یا د میوې په نشتېږلو سره. وکذا او همدا ډول لا تحصل نه حاصلیږي الطهارة پاکي یا پاکوالی
بالماء په اوبو سره الذي هغه اوبه زال چې زائل سوی وي لرې سوی وي تبعه د هغه اوبو طبیعت بالطبخ په پخوالي سره کالمرق لکه شوروا والاشربة او مشروبات د څښلو شیان. د ونې درس بس ته انشاءالله